السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډي کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل باندې ګولډن لانچر چې دی هغه استعمال کړئ. مطلب که تاسو زما د موبایل تیم ته وګورئ، زما د موبایل د ایپس دی دغه ته وګورئ، کورنګ ته وګورئ، د دې د بیک ته وګورئ، د دې د بیکګراوند ته وګورئ، نو ډېر زیات موبایل ته یو ناشنا، یو نایاب او ډېر ښایسته لوک چې دی هغه ورکوي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې دغه رقم سیټینګ تاسو خپل په موبایل کې وکړئ او خپل موبایل لاس چنده ښایسته کړئ. مطلب چې څوک تاسو موبایل ګوري یا تاسو خپل موبایل ګورئ، نو ډېر زیات ښایسته ګیټ اپ ښایسته لوک چې دی هغه ستاسو موبایل له ورکي. نو دغه سیټینګ تاسو خپل په موبایل کې څنګه کولی شئ دغه درته راښایم په نوي ویډیو کې. ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ویډیو کې شنرس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو قدرمنو دغه دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې او کمنټس کې راکړی دی، هلته نه وایي ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، دا اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته کې که تاسو وګورئ نو تاسو ته به مختلف کم تیمز چې دي هغه به تاسو ته راشي. اولنی خو دغه ګولډن تیمز دي، دغه شانتې تاسو وګورئ ایف ګیټ اف دی، مطلب کم ایپس چې دې کې تاسو ته موبایل کې دي تاسو سره کم ایپس صحیح ده، کم اپلیکیشن چې تاسو سره انسټال اپلیکیشن دي تاسو کتلی شئ د هغې ګیټ چاپیره کم سرکل شان چې جوړ شوی دی. ټیک ده، نو دغه شانتې تاسو وګورئ هغه سرکل چې کوم جوړ شوي دي هغه تاسو له دې ځای نه مختلف کم تیمز چې دي هغه تاسو لګولی شئ چې کم ستاسو خوښ وي. دا وګورئ تاسو ډېر ښایسته ښایسته کم تیمز چې دي هغه دلته کې تاسو ته میلاویږي. دا وګورئ کم د ګوړ په شانتې، مطلب د سرو په شانتې کم پړق چې کوي هغه هر څه چې دي دغه ټوټل سیټینګ تاسو د دې ځای نه کولی شئ. دې کې تاسو ته مختلف وال پیپرې میلاویږي، دغه شانتې مختلف تیمز میلاویږي. دا وګورئ تاسو له یو آپشن راکړی دی تیمز، ورپسې که وګورئ لایو وال پیپر او بیا وال پیپرې، دا ټوټل چې دي دغه سیټینګ تاسو ته دې ځای نه کولی شئ. بیا که تاسو راشئ کم فونټ سایز دی، فونټ کلر دی، مطلب دغه کم ایپس چې دي د هغې کم کلر چې دی یا کم تیمز چې دي هر څه چې دي هغه سیټینګ تاسو له دې ځای نه کولی شئ. دغه شانتې وګورئ ټیکسټ ټایپ، مطلب کم د لیکلو کم خط چې دي صحیح ده، کم نومونه چې دي د هغې مختلف ډیزایننګ دی. ټیک ده، کم چې ستاسو خوښ وي نو هغه تاسو له دې ځای نه څه کولی شئ سلیکټ کولی شئ. دغه شانتې تاسو وګورئ دې کې سکرین لاکر هم تاسو ته میلاویږي، هغه هم تاسو لګولی شئ. دغه شانتې ایف لاکر درته پکې هم میلاویږي. نو قدرمنو ډېر یو ښکلی ډېر یو مزدار اپلیکیشن دی، زما خپله ډېر زیات خوښ شوی دی. امید لرم چې ستاسو به هم د ټولو ډېر زیات خوښ شوی وي. دا وګورئ اوس تاسو کم ایپس دي دغه شانتې د هغې نومونه د هغې کلر هر څه چې دي هغه ډېر زیات مزیدار ښکاري. نو قدرمنو دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي، که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.